په دې هیله چې جوړ به وي. نن ورځ راځو د انسان د ننني شخصیت په اړه خبرې کوو. دا چې په اروايي لحاظ د انسان شخصیت له څو برخو څخه جوړ شوی دی او دغه برخې کومه دي او کومې دندې پر مخ وړي، په دې باندې خبرې کوو. د ارواپوهنې مشهور عالم زیګمونډ فروید وایي چې د انسان شخصیت له دریو برخو څخه جوړ شوی دی، چې یو اډ نومیږي، بل یې ایګو ده او دریم هم سوپر ایګو ده. دغه برخې په خپل منځ کې جلا جلا دندې لري، هر یوې جلا دنده ترسره کوي، خو د یو سالم او یا غیر سالم شخصیت په رامنځته کولو کې یو پر بل باندې اغیزې هم لري. لومړی راځو د دې دریو برخو نومونو ته اشاره کوو، چې لومړی اډ دی یعنی د هغه په معنا، بیا ایګو دی د زه په معنا، او سوپر ایګو ده د غوره زه په معنا. خو لومړی راځو د اډ په اړه خبرې کوو، دا چې اډ د انسان په شخصیت کې څومره ونډه لري، کوم خصوصیات لري، په دې اړه خبرې کوو. د فروید په خبره اډ په انسان کې د غریزو د راپورته کولو او له دغو غریزو څخه د خوند اخیستلو مسؤلیت لري. د مثال په ډول اډ په انسان کې د لوږې، تندې، جنسي اړیکو او نورو غریزو د راپورته کولو او له دغو غریزو څخه د خوند اخیستلو مسؤلیت په غاړه لري. اډ په خپل ذات کې خصوصیات دا دي چې یو کمکل، بې وجدانه، سرتنبه، بې صبر او واقعیت نه منونکی دی، او د بهرنۍ نړۍ سره هیڅ کوم ډول اړیکه او تعامل نشته، او یوازې مسؤلیت د غریزو د راپورته کولو او له هغوی څخه خوند اخیستل دي. دلته یو مثال راوړو. یو ماشوم په لومړی کې کله چې دی کوچنی وي د اډ تر اثر لاندې وي، په ده باندې د اډ تاثیر وي، یوازې د غریزو د راپورته کولو پروسه پر مخ بیایي، خو په نورو چارو نه پوهیږي چې نورې ورځنۍ چارې څنګه دی تنظیم کړي. له اډ وروسته د ایګو برخه ده. دغه برخه په اډ باندې تسلط لري او د اډ کړنې کنټرولوي. ایګو د بهرنۍ نړۍ سره تعامل لري او له واقعیتونو څخه هم خبره ده، او بهرنۍ نړۍ ته په کتو سره له اډ کنټرولوي ترڅو راپورته شوې غریزې په سم ډول اشباع شي. ایګو نه یوازې چې اډ کنټرولوي، بلکې د اډ او سوپر ایګو ترمنځ د تعادل د رامنځته کولو مسؤلیت هم لري. کله چې اډ د یوې غریزې د راپورته کولو تکل کوي، نو په دې وخت کې ایګو اډ ته لارې چارې ښیي چې څنګه وکولی شي دغه راپورته شوې غریزه وځنډوي، یعنی صبر وکړي چې راپورته شوې غریزه د یو مناسبې لارې څخه حل او فصل شي. کله چې اډ په یو ماشوم کې د لوږې غریزه راپورته کوي، نو په دې وخت کې ماشوم طبعا ژاړي او حالت یې خرابیږي. په دغه وخت کې ایګو ماشوم ته د مور د شیدو ورکولو تصویرونه وړاندې کوي، یعنی په ذهن کې تصویر سازي کوي، او اډ په دې رضا کوي چې باید صبر وکړي، یعنی چې د تیرې ورځې په شان د شیدو ورکولو د یوې پروسې له لارې ده ته باید ورکړل شي، دا نه چې اډ باید په دې برخه کې بې صبري وکړي. له ایګو څخه وروسته د سوپر ایګو برخه ده، چې له ایګو څخه هم لوړه ده او مسؤلیت زیات لري. دغه برخه د وجدان په نامه یادیږي. سوپر ایګو هم په ایګو او هم په اډ باندې اثرات لري او د انسان د شخصیت په جوړولو کې مهم رول لري. دلته یو مثال راوړو چې اډ، ایګو او سوپر ایګو درې واړه برخې پکې په سم ډول تشریح شوي دي. د مثال په ډول اډ په یو انسان کې د لوږې غریزه راپورته کوي. اډ انسان ته وایي چې زه وږی یم، یعنی خپل نس ته باید یو څه واچوم، که هغه کاڼی وي، که خاوره وي، یا بل هر شی وي، خو زه باید یو څه وخورم. اډ په دې باندې نه پوهیږي چې ما ته څه راځي، خو صرف وایي چې ما ته باید یو څه راواچول سي. نو په دې وخت کې ایګو مداخله کوي او اډ باندې فشار راوړي چې د ځان مړولو لپاره نس ته باید خاورې او تیږې وانه چول شي، بلکې ډوډۍ وخوړل سي، ځکه چې د لوږې د لرې کولو لاره، مناسبه لاره د ډوډۍ پیدا کول دي. اډ په دې خبره قناعت کوي، خو کله چې اډ په دې کار باندې پوه شي او سر یې خلاص شي چې د نس مړولو لپاره ډوډۍ مناسبه ده، نو له دې وروسته دریمه پروسه
یعنی سوپر ایګو مداخله کوي. هغه داسې مداخله کوي چې انسان ته وایي چې سمه ده چې د لوږې لپاره ډوډۍ باید وخوړل شي، خو داسې نه چې دغه ډوډۍ حرامه وي، د غلا وي یا د نورو ناسمو لارو څخه لاسته راغلې وي. دغه ډوډۍ باید داسې ډوډۍ وي چې حلاله وي، په خپل لاس ګټل سوي وي یا له سمو طریقو څخه لاسته راغلې وي. یعنی د انسان په ژوند کې په ټولو پروسو کې هره پروسه چې انسان سرته رسوي دغه درې حالاتونه باید کې موجود وي چې ایګو او سوپر ایګو ده. نو فروید وایي چې په یو کار کې له دغه دریو پروسو څخه چې یوه هم نیمګړې وي او خپل کار په سمه توګه ترسره نه کړي، د انسان په شخصیت کې ګډوډي رامنځته کیږي. د مثال په ډول که ایډ ووایي چې په انسان کې د جنسي اړیکو یو غریزه راپورته کړي، یعنی انسان دې ته لیواله کړي چې باید جنسي اړیکې ترسره کړي، یوه غریزه راپورته سوې ده او هغه غریزه د ایګو او سوپر ایګو له لارې کنټرول نشي، نو د انسان شخصیت ته زیان اړولی سي. بله خبره دا ده چې په یادو دریو پروسو کې ایګو ده چې تر ټولو له زیات فشار سره مخامخ کیږي. ایګو هم ایډ کنټرولوي او هم باید له بهرنۍ نړۍ سره تعامل وکړي او باخبره او حالات هم تحلیل کړي او ایډ ته یې وړاندې کړي، او هم د ایډ او سوپر ایګو ترمنځ باید تعادل وساتي. یعنی په ټوله کې ویلی شو چې ایډ د انسان هوس دی، ایګو یې عقل دی او سوپر ایګو یې وجدان دی، چې دا درې واړه پروسې د انسان په ورځنیو کارونو کې یو پر بل ډیر تاثیر کوي. بله خبره چې د سوپر ایګو یا د وجدان دی، فروید وایي چې د انسان وجدان د جوړولو پروسه له 15 کلنۍ څخه پیلیږي ان د ځواني تر وخته پورې. په دغه وخت کې د یو ماشوم وجدان جوړیږي، د وجدان جوړولو مرحله یې وي. ماشوم د خپل مور او پلار، ټولنې، محیط او چاپیریال څخه هغه نمونې چې په محیط کې ترسره کیږي، هغه کړنې چې د مور او پلار ترسره کوي، هغه که ښې وي یا بدې، هغه راځي د وجدان ترې جوړیږي. د مثال په ډول که د مور او پلار کوم کارونه بد کول یا مثال دی پر راټه دا بد دی، او که چیرته مور او پلار یې دته نصیحت کوو کوم ښه کارونه کول، دا د ښه وجدان برخه ده. یعنی وجدان په هغه کړنې چې په ښو کارونو کې د خوشحالۍ احساس کوي او د بدو کارونو کې د ګناه احساس ده، دې ته وجدان ویل کیږي. د وجدان په برخه کې فروید یوه ډیره جالبه خبره کوي. دی وایي چې که چیرې یو څوک په سم ډول کارونه ترسره کړي، ښه کارونه ترسره کړي، نو د وجدان یې مکافات کوي، یعنی ډالۍ ورکوي، انسان ته ډالۍ ورکوي. او که څوک د وجدان خلاف کارونه وکړي نو مجازات کوي، یعنی سزا ورکوي. فروید وایي چې دغه مکافات او دغه مجازات بیا په دې ډول دي. یو مثال وړاندې کوو، یو څوک د وجدان خلاف کار کوي نو وجدان داسې سزا ورکوي چې کیدای شي په یو مجلس کې د چا نوم ترې هیر سي، یا د چایو پیاله ترې چپه سي، کیدای شي پښه له ډبرې سره ولګېږي، یا کیدای شي په ورځنیو کارونو کې ګډوډي پیدا سي، یو کار هم نه سمیږي، په کارونو کې بې نظمي وي، ګډوډي وي، ټوله ورځ بېکاره تېره سي، کوم کار ته چې ځي هغه نه ترسره کیږي. دا شاید د وجدان د سزا څخه یوه مهمه سزا وي چې انسان ته یې ورکوي. همدا ډول که چیرې څوک داسې کارونه وکړي چې له وجدان خلاف نه وي، نو کیدای شي وجدان مکافات کړي. لکه یو چیرته ځینې خلک دی له توقع خلاف یو کار ډیر زر ترسره سي، یو کار یې خلاص سي، کیدای شي یوه خوښونکې صحنه وګوري، کیدای شي یو ښه خبر ترلاسه کړي، کیدای شي په ورځنیو کارونو کې اسانتیاوې رامنځته سي، کیدای شي یو ښه خبر یا زیری واوري. دا د وجدان هغه ډالۍ دی چې انسانانو ته یې ورکوي. نو له دې نه وروسته د وجدان سزا د فروید په خبره له دې هم نورم لوړه ده چې انسان ته یې ورکوي. همدارنګه ډالۍ هم ډېرې لوړې دي. دا یې وایي چې که چیرته دقت وشي او خلک مطالعه شي، دغه ډول نښې په ډېرو خلکو کې لیدل کیږي. که چیرې یو څوک د وجدان خلاف کار وکړي، یعنی بیخي پرله پسې تکراري د وجدان خلاف کارونه کوي،
د مثال په ډول یو چا پسې تهمت وایي یا د مثال په ډول زموږ او تاسې په ټولنه کې ډېرې داسې نمونې شته چې د ګاونډیو کورونو ته مثال خلک ګوري د وجدان خلاف کارونه دي یا غلا کوي یا کوم کس سره داسې اړیکې ساتي چې هغه په ورځنیو چارو کې غلطوي او ګټه ترې اخلي یا نورې ناروغۍ دي چې د وجدان خلاف کارونه ترسره کوي، نو کیدای شي دغه بې وجدانه کس د وجدان له داسې عذاب سره مخامخ شي چې د ده ځینې روغتیایي سیستمونه بلاک شي، یعنی له کاره بیخي وغورځي. د مثال په ډول تاسو به په خپله ټولنه کې ډېر داسې خلک لیدلي وي چې د سترګو نظر له لاسه ورکوي، سترګې یې بیخي کار نه کوي، یا داسې خلک هم لیدلي وي چې اولاد یې نه کېږي، په کلونه یې اولاد نه کېږي، یا د معدې په ناروغۍ اخته وي، یا د ګردو په ناروغۍ اخته وي، یا په نورو د مثانې په ناروغۍ اخته وي. دغه ډول خلک ناروغي په ټولو خلکو کې راځي، خو د دغو خلکو ځانګړتیا بیا دا ده چې که هر څومره دوی ډاکټرانو ته لاړ شي، داسې خلک شته چې د نورو هیوادونو ته د دې ناروغۍ د علاج په خاطر تللی دي، خو هیڅ ډول درملنه د دوی نه کیږي. هلته له معایناتو وروسته د درملنې وروسته ډاکټران دوی ته وایي چې په تا کې مرض نشته، حتی په سترګو ړوند وي خو بیا هم د سترګو مرض نه معلومیږي چې دا موضوع په کوم ځای کې ده، دا ولې نظر له لاسه ورکړی ده. یا د معدې ناروغي ده، په معایناتو کې روغ هر څه معلومیږي خو بیا معده خرابه وي. همدا ډول په د مثانې ناروغي ده، د ګردو ناروغي ده، د اعصابو ناروغي ده. دا ټولې ناروغۍ په خپل ذات کې د ناروغۍ په بڼه راڅرګندېږي خو علت یې نه معلومیږي. نو دا هغه د وجدان عذاب یا د سیستمونو بلاکېدل دي چې انسان ته راځي، هغه سیستمونه یې وربلاکوي. نو تر څو چې دی په خپله خبر نشي، د چا په اصطلاح توبه ونه کاږي، هغه خپله خبره له چا سره حل او فصل نه کړي، نو دغه د وجدان عذاب په خلکو کې نور هم پیدا کیږي یا لا پسې اوږدېږي. نو له دې نه وروسته د وجدان د عذاب نه وروسته بیا نورې پروسې دي چې په انسان کې رامنځته کیږي چې په راتلونکي نور خپرونو کې به هم تاسو ته وړاندې کوو. نو دا و د انسان د شخصیت په اړه هغه لنډې خبرې چې د ایډ ایګو او سوپر ایګو په اړه مو له تاسو سره شریکې کړلې. بیا یوه یادونه کوم چې د انسان د شخصیت پروسه په اروايي لحاظ له درویو برخو څخه جوړه شوې ده، چې یوه ایډ ده، بل ایګو ده، بل سوپر ایګو ده. ایډ په انسان کې غریزې راپورته کوي، ایګو عقل دی، هوس ده، د غریزې کنټرولوي، او سوپر ایګو وجدان ده چې دا هم د غریزو په کنټرول کې برخه اخلي.